آیا اسماعیل شاهد رښتیا خپله ښځه وژلې او که نه، او هغه رښتیا پکې جیل ته تللی دی او که نه. داسې څه خبرونه، داسې څه معلومات په ویډیوګانو په شکل کې خلک په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې اسماعیل شاهد اوس جیل ته لاړو. نو قدرمنو دوستانو، دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې دې خبر کې څومره حقیقت دی او اسماعیل شاهد د څه په باره کې تاڼې ته تللی یا جیل ته تللی دی. قدرمنو، د اسماعیل شاهد په کور چې کوم لوی غم راغلی او څو ورځې وړاندې چې د هغه ښځه وفات شوې وه او ټولو پښتنو بلکې ټولو اداکارانو ټولو خلکو هغه سره خپل غم شریک کړی، موږ هم خپل غم ورسره شریک کړی. په هغه ټیم کې هم مختلف خبرې کېدلې، چا ویل چې اسماعیل شاهد مړ شو، چا به داسې ویل چې په کور یې غم راغی، مختلف قسم خبرې کېدلې. خو بیا د هر څه نه پس دا معلومه شوه چې د هغه میرمن وفات شوې ده. نو چې کله د ښځې د وفات خبره شروع شوله، اوس ورله خلکو داسې رنګ ورکړی چې خپله ښځه یې په خپله وژلې. نو قدرمنو، داسې به کوم انسان چې هغه خپله ښځه په خپله ووژني؟ او اسماعیل شاهد خو بیا داسې سړی دی چې د هغه په مخ خو هر وخت خندا وي. هغه خو همیشه پښتانه خندولي دي، د پښتنو په مخونو یې د غم په وخت کې هم خندا راوستې ده. نو موږ تاسو ته هم نه دي پکار چې هغه پسې داسې خبرونه جوړ کړو، ځکه چې د هغه دغه انټرویو چې کومه یوسف جان صاحب سره شوې وه، دغه یې په تاڼه کې کړې وه او دغه وخت کې څه غله یا څه پوډریان نیول شوي وو، د هغوی په باره کې اسماعیل شاهد هم ورغلی و او د یوسف جان لالا سره یې دغه انټرویو کړې وه. نو اوس خلک هغه تصویرونه راخلي او وایي چې دغه د جیل انټرویو د یوسف جان لالا سره یې اوس کړې ده. نو دغه ټول دروغ دي. یوسف جان لالا هم اوس په امریکا کې دی. تاسو ته هم پکار ده چې ډېر زیات احتیاط وکړئ. د هغه په کور یو لوی غم راغلی دی، یو لوی درد د هغه په کورنۍ باندې راغلی دی. نو کومې خبرې چې د هغه په باره کې شیر کېږي چې څوک وایي خپله ښځه یې وژلې ده، څوک یو څه وایي، څوک بل څه، نو دغه ټولې خبرې د رد کولو دي او دغه ټولې خبرې دروغ دي. تاسو ته هم پکار دی چې د ځان نه ویډیوګانې ونه کړئ او هسې یو څوک ونه شرموئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.